ته بیا د ولدم بیا مې سر غوت کړه زه دا مسکین لرم د خدای فقیر یم او پردی کوټو کې تېری یم او هېڅ درک مې هم نشته دی او خپلې مرادې دي او دومرې فقیر یم چې والله بېله ورځ د قیامت بېګا مې بچیو ناره شپه کړې ده یعنې خدای څه کار کوې کاکا؟ رومبه همدغه کار کش لرګي او یو شی بل شی هم راوو او هغه هم رامې بند شوي دي او هېڅ درک مې هم نشته دی هېڅ شی هم خلا کوونه او بچي مې وږي وړو فقیر یم نو ولې زامن دې نشته دی؟ زامن مې دي واړه واړه دي هغه اوس سبق یې فاران مکتب له درومې څه دی ته خپله کار ولې نه کوې کاکا؟ بیا پلار وخت کړم خو والله بېله کوونه هېڅ درک هم نشته کانار کوي کار نشته نه والله بېله کوونه او فقیر یم نو ما اوسه پورې نه خیرات ورکړه او نه شاید ورکړه او اوس مجبورۍ نه راوتلی یم اوس د بچو ته څه اخیستی؟ هېڅ هم هم نه اخیستې والله بېله چې بېګۍ ناره شپه تېره کړې ناره شپه یې تېره ګوره کاکا کوشش وکئ کارونه وکئ زه به اوس در د بچو لپاره یو څه واخلم او کاکا نور کار کوي والله بېله هېڅ ته بیا د ولدم بیا مې سر غوت کړه نو زموږ په یو دکان کې ناست وم چې دغه راغی او قسمونه یې خوړل چې بچي مې په نهار دي یعنې بچي مې وږي اوس به درته وړه واخلم یو څه به واخلم بچو ته یې یوسي ښه او کوشش کوئ کارونه کوئ نه نغدي پیسې نه ورکوو بیا منې ده وړه درته اخلم تا ویلې بچي مې وږي دي قسمونه دې راته وخوړل په دې قسم د اعتبار کوم وړه به درته واخلم او بچو ته به یوسي یو څه به پخېږي صحیح ده نو زموږ یو څه به ورته واخلم دال به درته واخلم لوبیا به واخلم او دغه سامان به درته واخلم چې دا زما له وسه ده او انشاءالله نور به کوشش کوئ کار کوئ صحیح ده اوس به درته سودا واخلم چې راغلی صحیح ده که نه دغه سودا یوسه خیر اوسه دغه بوره صحیح ده کاکا دغه بوره و دغه سامان درته برابرومه صحیح ده کاکا دا د وریجې صحیح شو وریجې هم درته برابر کړلې دعاګانې کوه لاس جګ کا ټول مسلمانانو ته دعاګانې وکوئ دا واخله نور کاکا دغه د کور مکمله سودا مې درته واخیستله دغه مکمله سودا واخله او دا کور ته ځه او بچو ته دې ورکړه